السلام علیکم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په اسلام آباد کې غلې شوې ده هغه څومره نقصان کړی دی که نه ویډیو به راسره مکمل وګورئ او په کومه طریقه باندې دا غلې شوې ده نو ویډیو به راسره مکمل وګورئ د اسلام آباد کې یو کس هغه خپل خبره کوي که نه ویډیو به مکمل ګورئ مکمل معلومات یې شریک کوم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په اسلام آباد کې چې څومره غلې شوې ده هغه چې څومره نقصانات کړي دي یو کس هغه خبره کوي که نه چې زه په دغه ټیم کې زه په اسلام آباد کې وم او एकदम داسې وریځ راغله او ډېره خطرناکه وریځ راغله خو باران په دغه ټیم کې نه کېدو وایي ما سوچ وکړو که نه چې دا موسم ډېر زیات خراب دی او زه خپل ګاډی سیټ ټکوم وایي بیا داسې شوه که نه چې باران هم راښکې نه شو एकदम چې دنو غلې راښکې شو ډېره غټه غټه غلې راښکې شوه وایي ما خپل ګاډی چې دنو هغه ما سیټ ټنه کړو او هغه نه پس چې دنو زما ګاډی چې دنو هغه مکمل طور باندې ختم شو او بل دا چې نور چې څومره ګاډي وو تقریبا په دې کې ډېر زیات قیمتي ګاډي وو 5 کروڑ والا ګاډي وو چې هغه چې دنو هغه شیشې ماتې کړې او هغه چې دنو خراب شول بل دا چې کومه دغلته بوټي دي ونې بوټي دي میوه‌جات بوټي دي نو هغه چې دنو په هغه کې پاڼه نشته دی ټولې پاڼې چې دنو په روډونو باندې پرتې وي او ټولې پاڼې ترې رژولې وي بله خبره دا چې میوې چې کومه وي نو هغه پکې یوه میوه پکې نه ده پاتې په بوټي کې او بله خبره دا ده که نه چې په زرګونو مرغۍ چې دي نو هغه هم ختمې کړي دي هغه هم مړې شوي دي په دې کې یار و دې ویډیو چې دی نو د نورو ملګرو سره شیر کړئ زما دا پیغام ضرور عذاب د الله راغی په موږ باندې او زمونږ زړونه کلک شوي دي که نه زمونږ زړونه دومره کلک شوي دي که نه چې په موږ کې څه چینجز نه راځي چې الله پاک عذاب راغی که نه موږ الله پاک ته توبه وباسو د الله پاک نه وغواړو الله پاک ته استغفار ووایو که نه په دومره غټه غلې وشوله که نه او د هغه نه پس چې دی نو موږ کې بیا هم چینج نه راځي زمونږ زړونه چې دي نو مکمل طور باندې تور شوي دي مکمل طور باندې خراب شوي یو موږ زمونږ ایمانونه چې دي نو ډېر زیات کمزوري شوي دي نو ټولو ته خواست دی که نه چې الله پاک دا عذابونه په موږ باندې راولي نو په کار چې موږ ته عبرت واخلو که نه الله پاک چې دی نو موږ له چې دی نو وارننګ راکوي او موږ په دې باندې نه پوهېږو که نه موږ ټول له په کار ده که نه چې توبه وباسو او خپل څه ګناه کوو هر یو انسان ګناهګار دی ګورې هر یو انسان ګناه کوي څه نه څه ګناه خامخا کوي هر یو انسان نو کوشش کوئ چې دې ګناهونو نه توبه وباسئ الله پاک عذابونه راولي دومره غټه غلې وشوله دومره مرغۍ پکې مړې شوې په زرګونو ګاډي چې دي نو هغه پکې خراب شول خو بلکې موږ کې چینج نه راځي زموږ دا زړونه دومره کلک شوي دي یار ټولو ته خواست چې الله رب العزت ته سجدې لګوئ د دې ارامېدوبونه او د دې موبایل نه نور قلار شي کوشش کوئ چې په دې موبایل کې ټایم دومره مه سپینډ کوئ دومره ټایم وله مه ورکوئ چې ستاسو ټوله زندګي تباه او برباد کړي کوشش کوئ که نه په دې باندې ویډیوګانې ګورئ خو خاص مقدار پورې ګورئ ډېرې زیاتې مه ګورئ چې ستاسو زندګي تباه او برباد کړي